چې هغې عیسی په سولی کولو له بوتلو نو شمعون کریني نومې سړی راونیولو چې د کلي نه راتلو سولی هغه ته په اوږه کړه او هغه یې عیسی پسې روان کړ. ډېر خلک ورپسې وو چې پکې ګڼې ښځې وې چې ځانونه یې وال او په هغې یې ویر کولو. عیسی هغې ته مخ راواړولو او ورته یې وفرمایل ای د یروشلم لوڼو ما پسې جړا مه کوئ خو په خپل ځان او د خپل اولاد دپاره ویر وکئ ځکه چې هغه ورځې راتلونکي دي چې هغې به وایي چې شنډې بختورې دي چې کله یې بچي نه دي راوړی او کله یې هم سینه نه ده ورکړې. بیا به هغې غرونو ته وایي چې په موږ راورغړئ او غونډو ته به وایي چې موږ پټ کئ. ځکه چې د شنې ونې دا حال وي نو د وچې به څه حال وي. د عیسی نه بغیر دوه نور مجرمان هم وو چې هغه سره په سولی کولو له بوتلی شول. کله چې هغې کوپړی نومې ځای ته ورسېدل نو هلته یې هغه د دوو مجرمانو سره په سولی که. یو یې د هغه ښي او بل یې ورسره ګس لاس ته راځوړند کړی و. عیسی وفرمایل لاره دوی ماپ کا ځکه چې هغې نه پوهېږي چې څه کوي. سپایانو د هغه په جامو خسڼې واچولو او په خپلو کې وویشلې او خلک یې تماشې ته ولاړو. د هغې حاکمانو په هغه پورې ټوکې کولې. هغه خو نور خلک بچ کول اوس دې خپل ځان بچ کي که چېرې دې په رښتیا د خدای پاک غوره شوی مسیح وي. سپایانو هم په هغه پورې ټوکې وکړې او هغه له یې سرکه ورکړه او ورته ویل چې چېرې ته د یهودیانو بادشاه نو خپل ځان بچ کا. د هغه د سر د پاسه یوه تختۍ لګولې وه چې پې داسې لیکلو چې دا د یهودیانو بادشاه دی. په هغه مجرمانو کې یو چې ورسره په څنګ کې راځوړند و عیسی ته پیغور ورکه ولې ته مسیح نه یې څه نو بیا خپل ځان او موږ هم بچ کا. خو دویم مجرم په دې هغه ورټلو او ورته وویل چې ته د خدای پاک نه نه یېرېږې څه تا ته هم د ده په شان سزا درکولی کېږي. موږ سره خو انصاف شوی دی موږ ته خو د خپل عمل سزا میلاو شوه ولې ده خو هېڅ بد کار نه دی کړی. او هغه ورته وویل ای عیسی کله چې ته خپلې بادشاهۍ ته ورسېږې نو ما هم یاد ساته. عیسی جواب ورکړ زه تا ته دا وایم چې ته به نن ما سره په جنت فردوس کې یو ځای یې.